الله فرمای کچیرته دغه مکه مشرکان فإن يكفر بها هؤلاء که انکار وکي په دې دین باندې او په دې هدایت باندې دغه مکه مشرکان فقد وکلنا بها قوما نو وربکو منګه دې دین لرا او بس پارو منګه دې دین لرا قوما داس قوم ته لیسو بها بکافرین چې نه به دوی بها د دین نه کافرین انکار کوونکي. الله موږ تاسو ته وایي چې اے افغانانو، اے د پاکستان والو، اے عربو، اے ترکانو، اے نور اسلامی ملکونو خلکو، اے د مصر و لیبیا والجزائر و تونس دغه ملکونو خلکو، کچیرته د دین نه تاسو انکار کوي، دا دین ته مشا کړی دی، دنیا ته مو مخه کړی، دنیا مو د ژوند مقصد ګرځېدلی دی. نو ګوره کچیرته په دې دین تاسو ناشکري وکړه، ګوره نور خلکو ته به دا دین وسپارم. الله پاک په هغه وخت کې چې کله خلکو د دین په دین باندې ناشکري وکړه، الله پاک د دین دشمنانو په لاس کې دا دین ورکړه، هغوی مسلمانان شول، اسلام قبول کړ. تاتاریان د دین په خلاف کې جنګېده، الله هغوی مسلمانان کړي، بل ته دا دین په لاس کې ونیو. نو الله چاته ضرورت نه لري، الله موږ ته محتاج نه دی چې الله په موږ دین ساتي، که موږ مړه شو نو څه به کېږي، یا موږ د الله د دین مرسته پرېږدو نو بیا به څه کېږي. الله فرمایي که چېرته انکار مو وکړئ خلکو، ای مسلمانانو اوس تاسو ته ما دا دین درکړی، که دغه دین باندې تاسو ناشکري وکړه، ګوره نورو خلکو ته زه سپارم. عربو چې کله په دین ناشکري وکړه، الله عجمو ته ورکړه. امام بخاري، امام ترمذي، امام ابو داود، امام نسائی، دا چې څومره حدیثو کتابونه لیکل شوي دي لوی دوره کې ویل کېږي، دا ټول عجمو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عجمیو. ډیر علما دعوتګران دا الله پاک په عجمیانو کې پیدا کړي دي. ولې عربو چې کله دین ته شا کړه، الله فرمایلیو وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اے عربو که چېرته ګوره دین ته مو شا کړه، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، زه ستاسو په بدل کې به نورو خلکو ته دا دین ورکړم، هغه به بیا ستاسو په شان ته نه وي. بیت المقدس چا آزاد کړ؟ سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی عربیو نه، هغه د عجمو، د کردستانو. نو کله چې عربو غیرت پرې خود په دین باندې، نو الله پاک په عجمو کې سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کړ، هغه په د الله په دین غیرت وکړ، هغه په مسجد اقصی غیرت وکړ. په آخره زمانه کې امدا راځي چې د افغانستان نه به یو ډله ځي او بیت المقدس به فتح کوي، فلسطین به فتح کوي د کافرو د لاس نه. نو الله پاک خپل دین په ساتلو کې الله چاته محتاج نه دی. الله خلق معلوموي چې څوک غیرت کوي، د غیرت والا خلق الله معلوموي چې ځینو خلکو غیرت ونه کړه، الله نور خلکو ته دا دین وسپاري. فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. الله فرمایي دا دین به د نور قوم ته ورکړم چې هغه به بیا په دې دین باندې انکار نه کوي، یا د دین نه به انکار نه کوي، ناشکري به نه کوي. نو دا دین به الله بیا نور خلکو ته ورکړي. مسلمانانو که چېرته په دې دین تاسو عمل نه کوئ او دا دین تاسو عملي کوئ نه، په دې دین تاسو غیرت نه کوئ، په دې دین تاسو سر ورکولو ته، مال ورکولو ته، بچي ورکولو ته تیار نه